وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو شیخ عنایت الله صاحب په مونږه قدردان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو راشه وګوره محفل لږ د صیفیانو لږ سبق واخله د دغه هوښیارانو په ورځ د رب په ذکر کې مشغول وي لږ خو وګوره داستان د زاکیانو که یو ځل په محفل کې مشرف شوي بیا به نظر په طرف د بچیانو صفتونه د الله او د رسول کې تیروي ژوندون په شان د ملنګانو دوی په مینه کې په شان د لیوانو دي سوځوي خپل ځان په شان د پتنګانو ای ملنګه ته چې خبرې وکړې بد دې لګي په ناپوهه جاهلانو صفتونه د الله او د رسول کړي تیروي ژوندون په شان د ملنګانو دوی په مینه کې په شان د لیوانو دي سوځوي خپل ځان په شان د پتنګانو دوی په مینه کې په شان د لیوانو دي سوځوي خپل ځان په شان د پتنګانو ای ملنګه ته چې خبرې وکړې بد دې لګي په ناپوهه جاهلانو بد دې لګي په ناپوهه جاهلانو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو شیخ عنایت الله صاحب په مونږه قدردان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو محفل کې ذکرونه دي محفل کې خوندونه دي محفل کې ذکرونه دي محفل کې خوندونه دي زار 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 الله زار 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 محفل کې ذکرونه دي محفل کې خوندونه دي ملنګ یو خادم د پاک رسول او د قرآن دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو شیخ عنایت الله صاحب په مونږه قدردان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی ملګرو وګوره صیفیانو کې زلیږي ښکلې ځوان دی